پیسې خو مې درلودی ښه زندګي مې جوړه وای ښکلی کور مې جوړ کړی وای ډېرو غریبانو سره مې مرسته کولی د ځینې خلکو ته خو ډېر اریان یم هغه پیسې دې خدای نه کړي ماته ځینې خېټور چې وګورې هی پیسې ورسره دي نه زکات شته نه سرسایه شته نه په غریبانو باندې رحم شته بس خېټې نیولې وي د خیر سره جوبونه یې ډک واسکټونه یې ډک تعمیرونه چې وګوري نمرې وګوري خدای دنیا راکړي خو حلاله خدای پاکه سخاوت انسانیت دلسوزي هم ورسره راکړي داسې نه چې ځینې خټورو په شان د دنیا راکړي او بس غریبان زورومه د خیر سره خپله خېټه ساتمه خپل اولادونه ساتمه د بل مسلمان په اولادو په غم کې نه ومه دا د خدای نه کیره زندګره بچیه راځه خیر سره بابا راځه سلام علیکم وعلیکم السلام زندګره خیر زندګره بچی ودې نه دومره وخت راغلی ولې کار دی ولې پرېښودو یاره بابا نن مې صحت ټیک نه و لږ مې دا هډوکي درد کوي څنګه دا هډوکي درد کوي خو دوایي دې ونه خوړه که نه هماغه دوایي خورې که پرېښي دي ده هغه دوایي مې چې خوړلې ده هېڅ تاثیر راباندې نه کوي سهار مې چې خوړلې ده اوس دغه د غرمه داسې تمه راغلی ده چې بس څه وکړم یاره زندګله بس تر دوه سپوږمو دې راوستلی یم ولې بابا ولې بابا ته ډاکټر یې او که ډاکټر دی که نه ډاکټر خو دوی درکړه په خپل وخت یې خوره ته به دې پرېښي ای بابا نو خو ښه نه باندې لګېږي نو څنګه وخورمه کله نږدې شه اوس هم تبه لرې که نه نو ځکه درته وایم بابا چې دوایي بالکل تاثیر راباندې نه کوي خراب یې کړم ښه یې نه کړم بچا ما دوی ته راواخلی ورې خو وګورمه که نه څنګه دوی ده سمه ده ته رحم راباندې وکړي دا څنګه دوی ده چې تاثیر نه ورباندې کوي او سر یې دومره ګرم وه که نه ښه توده تبه پکې وه اوس خو دغه دي کومه پیسې چې په هماغه دوایي لاړې نوره پیسې هم نشته چې دوی ورته واخلم خو دا خیر د دوی به په ډاکټر وګورو ګوره بچی دوایي شربتونه خو ښه نوي دي نوي نقص پېش ښکاري نه پوهېږم بابا چې ولې تاثیر نه کوي چې وایي خورم که کوي خو بنا خرابوي مې داسې وکړو که نه چې یو ډاکټر ته به واچولې خیر سره پوښتنه مې ترې وکړي دا څنګه دوایي ده راځه چې دې ډاکټر ته بوځم همدا دستي دوایي درسره راواخله بابا صبر کوه السلام علیکم. ډاکټر صاحب جوړ د کار په خیر طبیعتونه ښه دي ښه بخیر دي. ډاکټر صاحب دا بچی مې مریض دی دومره ډاکټرانو ته ورغلم بس دوا پنډې دوا راکړي صاحب موږ د ما زوی دې کتلی وای که نه بس کومه دوا چې ورته لګېږي راکړې به دې ولې خیر سره خطرونه والله بخیر دي انشاءالله بالکل جوړ کړئ
بابا نه نو دا څنګه ناروغي ده ولې نه رغېږم رغېږي وایم چې رغېږي دوی په خپل وخت وخورې سم ډاکټر ته ورغلي له خیر سره بس دوی به تسلي در باندې وکړي ډاکټر راکړي دي که نه دا چې شربت ونه خورې نه ښه کېږي بچی لږه کوټه کې استراحت وکړه خبرې که نه دوایي دې جوړ نه کړي که نه خو بس پورته شه پورته وایم پرون ښه وم نن خو بېخي یو شل ګولۍ د لاس دوه شربتونه دي که نه بابا ټوله به واخورم او چې وای نه خو نه جوړېږي که نه ډاکټرانو خدای دې انصاف درکړي وایم چې نه پوهېږي په مریض باندې نو بس دغه 300 شربتونه دې ورکړي دي که نه برباد دې کړم بابا دا دیره د قبرونه نه دي ای بچی وایم چې پرېږده قبرونه څه کوې د خپل ځان خیال دې وساته که نه ماما ورخطا کوه وایم چې بابا لکه چې مړ کېږم نه مړ کېږې وایم چې نه مړ کېږې دغه د ډاکټر ته مې روان کړی له خیر سره ځان دې لږ تام که بچیه بس همداسې
صاحب خیر خیر خدای به یې غم وکړي ان شاء الله چې فقط دلته دې راورسوو بس بچې ډاکټر ته مې راورسولی خیر سره राजा जी से हैं ډاکټر صاحب دا ته راته ونیول چې زما بچی به څنګه شي جوړ به شي او که بس مړ کېږي حاجی صاحب دې غمو ته خدای مهربان دی ان شاء الله ښه کېږي یعنې ډاکټر صاحب وایم چې خدای دې په لاس کې برکت واچوه ژوندی اوسې حاجي صاحب ښه د دې ناروغ نوم څه دی حاجي صاحب ژوندي ګل ژوندی ګل عمر خو به یې تقریبا 15 کاله وي که نه او 15 کاله وي حاجي صاحب دا راته ووایه چې د دې ناروغ د ناروغۍ څومره موده وشوه چې ناروغ شوی دی یاره ډاکټر صاحب وایم چې یوه نیمه میاشت یې ووتله ښه مخکې دې هم چاته وروړی دی او که نه ډاکټر صاحب وایم چې شمار یې رانه هېر دی دومره ډاکټرانو ته مې وروړی اما هر ډاکټر چې ورځم بس پانډه دوایي راکوي او تاثیر نه کوي پانډه دوایي راکوي او تاثیر نه کوي څومره دوایي مې چې ورکړه ډاکټر صاحب بس زما زوی پر ځمکه وویشته صاحب حاجي صاحب نورو ډاکټرانو خو به دوا درکړې وي د هغې پرچې یا دوا کتلی شم او ډاکټر صاحب اوس درته راوړم که نه پنډه پنډه دوا ده او پرچې دي ښه راباندې وګورې او دستي دستي ډاکټر صاحب همدغه دوی دی صاحب همدغه پرچې دي صاحب دا بعضې خو یې معاینات دي ښه معایناتو کې هم داسې خاص شی نشته حاجي صاحب بس نو ډاکټر صاحب پرچې یې راکولې بس نو ما راوړې راکولې او زه څه په پوهېږم صاحب چې دا معاینات او دا نقصې دي یو ډاکټر ته خو 3 ځله ورغلی که نه هو صاحب هو خدای به یې ښه کړي ښه دا دوا هم ګورم لږه حاجي صاحب دا دوا خو په وخت تېره هم ده وخت تېره ده ها ډاکټر صاحب دا څه خبره کوي په وخت تېره دوا څنګه راکوي په وخت تېره ده حاجي صاحب پوهېږي چې سر څوم کال دی زه وایم چې په الف نه پوهېږم بیخي مې سبق نه دی ویلی درس مې نه دی ویلی حاجي صاحب 2013 کال دی او دلته وګوره د ایکسپایر تاریخ یې 2012 دی یو کال ورباندې تېر شوی دی خدای دې انصاف ورکړي په دوایي یو کال تېر دی یو کال ورباندې تېر شوی دی ایکسپایر شوې ده ډاکټر صاحب وایم زه خو ساده سړی یم نه په تاریخ پوهېږم او نه په کال پوهېږم وایم چې ډاکټر ته چې ورشم بس پانډه دوایي راکړي د خیر سره هېڅ تاثیر یې نه دی کړی وایم چې بس حاجي صاحب نو الله دې ورته هدایت وکړي دا خو په ځای پرېږده چې دا ایکسپایر ده داسې تجاران دي دلته د دواییو تجاران بعضې داسې تجاران شته چې ما ته راغلی دی راته ویلي دي چې دا دوا راته وباسه خرڅه یې که مقصد خارج ته به چکر هم درکړم د ټیټ کیفیت دوا یې درته یادوم د ټیټ کیفیت دوا یې راوړې وه په ما باندې یې خرڅوله وګوره زه د هغو کسانو د جملې نه یم ما چې طب ویلی دی فقط د دې خاطره مې ویلی دی چې چا ته مې خیر ورسېږي هم ثواب هم فرمه یو څه به مې د خپل فامیل لپاره هم پیدا کړي وي او خیر به مې هم خلکو ته رسېدلی وي مقصد مې دا دی چې زه یې په دوا کې ډېرې نه ګټم زما فقط دا فیس بس دی دا فیس باندې زما ګزاره کېږي الحمدلله تېرېدونکي د دنیا خیر پار سره دوا درته لیکم انشاءالله ورسره ښه کېږي
بچې څنګه دغه دی رنګ دې داسې وغوړېدی لکه ګل او خدای دې ډاکټر صاحب ته خیر ورکړي له خیر سره دویم ډېره کمه راکړه او دستي تصویر وکړه بچیه یاره بابا هغه ستنې چې راته ووهله زړه مې خلاص شو که نه مړ ومه ای خدای دې انصاف ورکړي ځینې ډاکټرانو ته ای های The weekend has landed. All that exists now is clubs, drugs, pubs and pies.